السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې دوم واده ته مې ډېره هوا کېږي. سرګنۍ باندې پوهېږم که زه واده وکړم ډېر به زهیر سي. نو دی نو وایي زه اوس څه چم وکړم؟ محترمه ما یې کوه. الله داسې سوچ وکړم فکر وکړمه زموږ تاسو دپاره بس جنت کفایت کوي. که د ژوند ټول شیان په له برابر سي شاید د آخرت حساب به په کمه سي. اسما رضی الله عنها وایي ما ته علي رضی الله عنه مرکه وکوله. فاطمه رضی الله عنها خبره سوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورله چې پلاره ما باندې خو بله ښځه راځي اسما راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي فاطمه رضی الله عنها ته ما کان لها ان تؤذى الله ورسوله. څه پیښه د اسما لره چې الله زیری او د الله رسول زیری. هغه بیا مرکه او هغه نکاح او هغه څه پاته سول. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت چې حلم و صبر یې تر غرونو زیات و او په ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام کې افضلیت و په ټولو انبیاو کې افضله و په ټولو مخلوق کې افضله دی چې هغه هم بیا دا نه برداشت شي. فاطمه رضی الله عنها چې خیر د نساو د هغه هم دا نه برداشت شي. بس دا فطرتي او په انسان کې دا چم پروت دی. نه غواړي ښځه نه غواړي کورنۍ. حدیث رقم 15202 صفحه 219 کتاب المناقب مجموع زواید جلد نمبر 9. نو محترمه نو بیا ما کوه چې ډېره خوا در څه بدی او دوی ډېر احسانات سره کړي دي. قناعت وکړه راضي یک. زما خپله مشوره دا ده و ټوله امت مسلمه لره چې راځئ ژوند د شریعت تر قانون لاندې راولو. یا به هیڅ مشکل نسي پیښ. هیڅ مشکل به نسي پیښ. زموږ په جامعه کې دومره ښځه داسې ده لکه ناروا نه لکه کفر داسې ده. یو څوک په ضرورت لري محتاج به وي و دغه ته چې بله کوزده یا بل واده وکړي یا د ځان د خدمت یا د کور د خدمت نو خلک بیا نه ورپرېږدي. خو نارینه هم بیا داسې شول چې هغه زندګي داسې زندګي شروع کړي چې بې عدالتي شروع کړي او عدالت نه کوي. ښځو په مابینځ کې انصاف نه کوي. د ښځو په مابینځ کې فرق کوي. اولادو کې فرق کوي. هغه بد عواقب راوړي. بدې نتیجې ورکړي. که دوی د الله څخه وبېرېږي بیا ښځې مسلمانانې دي. هغه په دې یوه شپه باندې زما هېڅ نه کېږي. دا یوه شپه دی دا بلې کره پرېوتی څه پرېږده. خو یوه شپه دی یا په کوټه کې پروت یا دا بلې سره پروت. نو دلته که نارینه یې څه انصاف وکړي بیا مشکل نه پېښېږي. او ښځې خو نو اوس د آخرې زمانې ښځې دي چې له بدبختیو ډکې ښځې دي. که دې دومه راوړه باره به د تاویزانو د کوډو د سحر دروازې در باندې خلاصې شي. را نه غواړي چې تا ژوند او تا خوشحالۍ ته پرېږدي. د دې آخرت هېر دي. نو الله دې رحم وکړي. محترمه که ډېره خوا بدېږي بیا پرېږده. کنې قناعت وکړه ورته زه ضرورت لرم چې زناوې راڅه کېږي تر هغه خو نو بله کوزده وکړم بل واده به وکړم او یا دې دغه ښځه ستا شهواتو ستا ضرورت ور پوره کړي. نو هغه ښځه چې د خاوند شهوت او ضرورت نشي ور پوره کولی او د مېړه په کوزده باندې هم بیا خوا بدي نو پر هغې باندې شپه ورځ د الله لعنت دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.